اسلحه د ځان سره ساتي. موږ اکثر بعضې صوفیان دا وایي چې تسبیح دا زموږ وسله ده. ټیک ده، تسبیح دا زموږ باطني وسله ده. په دې باندې به موږ د نفس او د شیطان مقابله کوو. خو چې کوم انسي شیطان وي، بد عقیده وي، فاسد فاجر وي، د نیکانو د زهادو فقیرانو دشمن وي، هغه موږ په ټوپک او تمانچه باندې سمو، په تسبیح نه سمیږي. نو دې وجې نه د قرآن کریم حکم دا دی خذو حذرکم. الله وی د ځان سره اسلحه ساته، بې اسلحې مه ګرځه. ته کار څومره بادري، خو چې تش لاس یو پتا باندې یو ګیدړ هم راغی پتا باندې غالب دی، ستا شجاعت ته کار نه ورکوي. د قرآن کریم حکم دی، د الله حکم دی، او زمونږ د پیغمبر صفت دا دی چې د مبارک اسلحه د ځان نه جدا کړي. نو اسلحه دا د توکل منافی نه ده. د زاهدانو شیخانو صوفیانو ته وایم چې اسلحه ساتل دا د الله امر دی او مامور به ده. او بل دا چې سنت د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دی، دا د توکل منافی نه ده. نبی علیه السلام په احد کې ولې 2 زورې اچولې وي؟ د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه د چا توکل لوی وي؟ نه، دا زموږ د تعلیم لپاره چې زما عقیده په خپل رب باندې د تا نه ډېره مضبوطه ده. وګوره دا یاد لره، خلک په جنګ کې یو زغره چې ما 2 اچولي دي. دا ستا د تعلیم لپاره چې اسلحه د خپل ځان حفاظت دا ستا فرض دی. د دې خیال به ساتي. نو د نبی علیه السلام بل صفت په تورات کې دا ذکرو چې سیفه علی عاتقه، د دا توره چې کوم دی دا بر وخت څنګ ته توره به د ځان نه جدا کوي، اسلحه به د ځان نه جدا کوي. نو دا د نبی علیه السلام صفات په تورات کې ذکرو.